زمانم بدماش جالډوب اور په لوبیا پروش مټکا لوبیا پروش مټکا او د دې بدمعشي سره څه تعلق دی؟ تعلق شته ها دا د سکارو سوخ مخکې به ما لوبیا خپل انګریزي دا څلور تمانچې په ټولې دنیا کې ښه و چې یو ټرمپ سره هر ځای کې زور په هر ځای ته ځم اوس راوباس هر ځای ته وباسي یو نیم لا ګوبې سره شته الحمدلله بس ځان لا دوبۍ ټیکټ وکړه جاز ته وکړه چې دوبۍ کې به ګیر کې ښه دغه اوس رینګ وکړو نیمه ګنټه مخکې دوبۍ کې ګو چېرته لاړو دوبۍ ته ما ولې کیک مې ورسېدو په بازار کوم خدای دې تباه او برباد یې کړ نو چې تاسو یې داسې ساک ساک کړي زم ټول ور واچولې مو السلام علیکم وعلیکم سلام سبحان الله څنګه خیر دی جی خیر څنګه خوشاله بڑا وزدا مې واغېسته یار په څو وشو مړه هغوی خو 25,000 روپۍ ویلې خو په شرمولو مې ته ایسته بس په 11,000 روپۍ مې خبره خلاصه کړه په 11,000 درکو او که نه دا چا درکو دا افغانیان دي کډه وړي د هغوی خو مجبوري وه ګاډي کې اوسه ځای نه و بس ما ورته وې بس یاره خرڅې ویله او چې خرڅوم د دنیا شی نه ورسره و بس ما وې راشه دا به تې ځان له والمه زوی به پې په روزګار کم عبید نه دی پرندې نو دا څنګه په 11 درکو نو دی خو مسلمانه یو ډېر په 11 نه کېږي ای لکه دا نه یادومه څه شی دا درته یادوم دا ښه یادې ډکه مې ته په 11 واغېستو دا دې ته په 11 وایي واه ښه نه نو ته ما پوهېږه سبحان الله په یوه خبره لکه دا زیتی نه دی چې دا د 15 روپو خر دی او تا دې په 11 واخېست دا ناانصافي نه ده نه لکه د هغوی مجبوري وه او مې راشه بله ته پیدا ترې واله ملکه ملک صاحب السلام علیکم د مور زویه وعلیکم ته سلام دې ګوټ ته شه که نه ولې ګورته کې مې وله خاص خبره وه که نه ملک صاحب چا راولېږه یم وایي تا سره چې کوم د اصلحې دي که نه ما یاره که ماله دې یو دشکه راکړله پوه شولې ډېر خوش بدماش ګوټ یم او صرف د وسلې نه کار خراب دی بس دا خو دې ښه وکړل چې رالې زموږ خو بس ټرک تیار دی روان یې په دې 3 غنټو کې دننه دننه وځي نه مړه پولیس ډېر زیات تنګول کوي او ما خو ساس لهې خرڅ هم کړی خو ستا خو د شکه په کار ده ما سره صرف یوه تمانچه پاتې ده او داسې تمانچه را سره پاتې ده چې د توپ ونه والو زیزي مواریم چې د شکه ونه واله زیزي مواریم دا په ټوله دنیا کې صرف 4 تمانچې اوله قرانګو چکه شکه وزنه سیوا دی یو ما سره ده یو ډونالډ ټرمپ سره ده یو دغه شمالي کوریا هغه ورکوټه غونډه کې بدمعاش ګوټ نه چمپونګ هغه سره ده او یو د داود شاه سره ده داود شاه له چا ورکړی دی یاره دغه مسلې لانجې کوم ډېرې دي نو بس هغه له چا ګټ کړی و بیا نو که اخلي وا بیلمه زما خو دا تمانچه ډېره ولګېده وزندارم ده که نه او زمونږ ډنډې خټې م سیوا دي خپلې که نه او داسې بدماش ګوډکۍ ته مې چې کوم دی زړه م کېږي یاره چې دا اسې م ګرځې چې د دې دا داسې تېرېږم په چا باندې که نه راپرېوځي نه هسې نه ګرځم دغلته شوکې ته کښېنم دغه و دا لکه کور حفاظت لیلمه کور حفاظت او جي او دا به په څو راکېږي یاره په 3 لکه روپۍ رانه وغوښته خو ور مې نه کړه مړه خیر ما څه پکې لږه ګزاره وکړه ګوره ته مې کلیوالې خبرې سره ډېر موږ هم روان یې خلکو رانه سامان ډېر په ځان ریټ باندې واغېست بس تا لپاره 2.5 لکه روپۍ ښې دا 50 روپۍ زموږ د ګاونډیتوب خاطر زه بس خیر دی مړه او به 2.5 به درکړو مسافرۍ له ځای که نه یو کار کوو نه او ما پیسې به مالته درکړم پوه شولې او ګپ او چپ هم به ولګو او چای به م نه ګپ ته نه یم اوس به یو څه ګپ ولګم لکه اوس روان یم اوس پیسې را ښه پیسې درکړم ځه راځه اجي پیسې درکړم راځه هلکه څه کې دلته وایي ناست یم ولې چې سرسري په پاکۍ راواله پسه ځه هلکه ځه زه دې پېژنم ته دا نورزاد لاله رود نه یې یمه ته راپاڅه بچیه داسې کار وکړه دا ولې ساسې ګپ لګو ټول کلي کې وګرځه ورته یو دهشت راغلی دی علاقه کې یو یره راغلی ده یو خطرناک افت طوفان پلس باران راغلی دی پوه شوې دې خو وګوره دې تمانچې ته ښکته بره وګوره اوس مې په وله که راچوته کړه او په خدای که په پلار باندې اسره کوي او که په نکاح اسره کوي مړه نومې شیز باندې ډس کوي نو مړه مه کوه یار پرېږده بس زه دې وردانګم ما د بدماشي سوچه د وړوکویل نه یم بدماشي خوښه وه صرف د تمانچې کمې ټول ورسه ناول ځم نورزاد لاله ته بیا به نور کلیوال ته ووایي نه نورزاد لا نه واوړه که نه ښه بچیه هغه ته وایې که وایې چې اوس له 2 ورځې په دې خپو کې وکړم واو دې طبعا کې دا د جال لګو دي ځان ته خلاص کړی دی یاره السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام شکدان څنګه جوړې ټیکې طبیعت ته ښه دی ملک صاحب خیر دی
ملک صاحب یو شیز مې راچوت کړی تا ته خو پته زه په بدماشۍ پاک مړی م ستا شاګردي کې م خیال دی بالکل یو تمانچه مې راچوته کړې افغاني نه مې واغېستو ډېر په ښه ریټ راکړه هغه ما ته وایي چې په 3 لکه مې نه ده ورکړې او وایي چې په 2.5 بستا شي انګریزي پول انګریزي ده دا 4 تمانچې دي په ټولې دنیا کې ښه وایي چې یو ټرمپ سره ده او یو هغه شمالي کوریا هغه لږ دماغونه چې خراب سړی دی یو هغه سره ده هغه له وی بچیم نه ورکوي بیا پې ډزې کوي او یو د چا سره یو دا تا واغېسته ټول نه غټه دا تا واغسته که نه غټ شوده ته ولې دا اوریجنل ده نو او که نه هغه ویل د انګریزي تمانچه ده اوریجنل دا خو هلکه خبره اوس ما یو ملګري راواغسته په 100,000 روپۍ ده وایي پادروالې کې نه پادروالې کې چې کوم دی بیا نسبتواله ده دا هغه شی دی اوس په څه کوو دا دې واغسته کم کابل نه دا خو افغاني و بس اوس په تلی مې په تورخم به اوښتې شکل صورت ته یاد او یاد دې داسې په شا باندې اختاړه ولي و سپینې کپړې اچولې وې دا برېت یې داسې کونډه کړي و پوه او شوې داسې اوږده غونډه کې او ګیرې دقسې داسې د سوکړه ګیرې ګیرې لکه خود پاک مولا دې رکھے ہو کنه دا خو کابلی نه دی دا خو پاکستانی دا خو غټ غل دی خبره او نه سره رول ملو شو یا کښ رول راته رول چې کوم دی لاله خلکو نه پیسې مې سی وي او زه دوبه شربت پنی پړه مې څه چالو شربت مو شو شربت نه راځي سړي په سوار چې بس یک تری نه بار ولا کانو دی وته وام دی وته وام کله دې خوښه خیر دې کور مخه شربت اوس فخشم دې روز السلام علیکم وعلیکم السلام روم سو روم څه شو نه روم ولې تر زغه روم څه په کار مې په دې سات کار دې ولې مساله سره بیان کوم سره د سکار دی جی دا زما استاد دی زه د زده کړه کوي ستارور مال را کړی د تمانچا په 2.5 لک روپۍ انګریزي تمانچا ده او هغه بیخي هغه سوکړه تمانچا ده پرې وته تړ کلاس په 100,000 روپۍ ده اوس دله سړی رابر کې زما د خبره اوس وچیړي سړی خو کور کې نشته باجا هر ځای کې زور په هر ځای ته زموږ راو بس هر ځای ته باجی ها یو نیم لا ګوبه سرته ها الحمدلله بزان لا دوبه ټیکټو کا جاست او که دوبه کې وګیر کې ښه د غو سرنګو کو نیمه غنټه مخکې دوبه کې ایو ما چرته لاړو دوبه ده ما هو په ټول نه راځي استاجي ما خو ته په پرېټو پسې وتاړي اوس په څه کوو اوس په دغه کو چې باچا چې خپل سود زیان دي وسره ستاسو خبر رضا ته مانچا غسه طریق ویلې ته رضا شي وي غستې ده چې ډنډ خټه د کولې ځان لیکوي زه او دا ما څه خو 6000 پوتو دا دوه ورګړي دولم لکه دي الکه مونږ هغه حق کړی دی یار ما سره سپېما ده زه دوبه ته پسې ځان لګیر یار وې تراسه کنه تراسه راځي ولا کانو اړه ما سره مې د خیر دی په یو نیم لا کرانه والا خو وایي الکه زه ته نسنګ واله ما سړی ته دې دوبه کې دي الکه په 1.25 واله په 1.25 دا الکه په روان شنه مې زمو دوبه د جدو زمانه غنی سپلې وړو د زړی راته پری نو هغه خو چې زه کروڑو روپو مالک یم یاره بدلا ډوجه خو هغه وشو پیسې راجمع کړو د پورم په کې ارسه وړي روس څه کې وسره سو کې پروت دی یاره پروت په یو جی او 3.5 کروڑ کې پروت खत्म बाय बाय टाटा गया राजी زما پلار ځان له بیمار راځي سواري بس پر راضي بکره یاره یو لاس کاله بعد راځي یاره ته باندې چل کې کنه تمانچه تعالی تاوان نه کوي 2.5 لک روپۍ دی او شل کاله وساته شل کاله بعد د دې ریټ 2.5 لک ته خو ځان بیا خرڅ الو یاره خانجي ما خو ډیرو کسانو ته وینا وکړه کنه خو دا کم ریټ چې ورته ما وویلو د دې په نیمه یم څوک نه غواړي نو زه خو یم چې دا شیشې سته ټرک کې اچو افغانستان ته یې ځان سره وړو هلته به زمونږ ډېرې په کار شي نه کنه عبید ګله نه کنه دا چې ته په ټرک کې اچې ځان سره یې وړي او بیل ته کوجنې شپږو شیشې به پکې ماتې کړي دا خو ده چې دلته موږ خرڅ کړو روپۍ نیمه راله وکړي نو د ټرک دا کرایه به پکې ورکړو هلته به پکې څه ټک ټوک وکړو ځان دا به خیال کې لږ انتظار وکړم چې ورځ بشتي دی زه هم کوشش کوم یو څو کسانو سره السلام علیکم امیر صاحب وعلیکم السلام څنګه چل ورور خی برابر خیر کېنه امیر صاحب څنګه حال دی خیر دی امیر صاحب د سولر پلانټ پسې راغلم ها مې دا سره کړی امیر صاحب یاره ملګری په دې باندې هو 15 لکه او 15,000 روپۍ لګولې دي ماشاءالله ماشاءالله استرا ته اوس خپل وایي چې تاسو سو باندې لګي یاره امیر صاحب زه بس په دې وله کې زما شو ها په ولکه او جو دی ولکه روپو سره خو خانه چې نو کریم را درکم وای امیر صاحب وبا مې کته سوس کله خو خدي یاره زم چې 15 16 مشو بس 18 کله شو دا بودا لکلته ٹھیک شو امیر صاحب الله د خوشاله قدردان شي
زه چې زه زه راځه تا باندې دا ټریننګ وکړو راځه مشر راځه السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا په خیر علي حاجی صاحب خې جوړې خیر ده شکر ده څنګه چل دی وکړه کا بس هغه کس مې ټریننګ کمره کې بند کړی دغه کړی لکه کېنولې مې خدای کړي آما خاطر وای کنه مشر څنګه راځي یاره زه خو په دې شیشو پسې راغلم ها شیشې اخلي او جی اخلم ها بس ما خو په 15 لکه او 15 روپۍ لګولې تر ته خپل ریټ وایا یاره زه خو هم چې په یو 6 لک روپۍ راله راکې خو راکوزیې به راله ته دغه خو اسانه ده مشر دغه به دله وکما هلته به دله وم لګوم پټ به هم کم پکې به هم درته ولګوم اے سی هم درته ولګوم خو دا راته ووایي څه نوکري موکري خو نه کوې که نه یا د الله ولي 14 تعلیم مې دی او ټول عمر مې دا پردي سوزکي وچلول نوکرۍ پسې خو ګرځم مبارک شه نوکري دې وشوه څو سکیل دی خوښ دی زه خو هم چېرې یو 17 سکیل کې مې والي 11 سکیل که نه او جی شل دی شو الا داسې مخلوق تاسو ولې افغانستان ته ځئ پاکستان کې خدای ټول عمر ژوندي لره امین امین ستا غونته کې بیمانه چې موجود دي چې 15 لکه روپو شي رانه په 16 لکه اخلي نو خاورې به دلته زه پاتې شم جی 6 لکه مې ورته ویلي زه ته ورشه دا بوله لکه کمرې ته ټریننګ نه بوله اوس نه ټریننګ وکړم او ټریننګ در باندې راځه چې زموږه زما ټریننګ چک کا راځه مشر تېره السلام علیکم وعلیکم السلام دا دې شی راوستو بس دا وی دغه مې په کار دی پلان که نه ها جی زما نوم بدماش جالډوب اور په لوبیا پروش مټکا لوبیا پروش مټکا او د دې د بدماشي سره تعلق دی تعلق شته ها دا د سکارو سوخ مخکې به ما لوبیا خرڅوله او بیا ورسره ما مټکا چای سٹارټ کو ها یو کس رالو او زما په شاګردي گزارو کوم ورته دا ولي وي بدماشي ما بس ما سره سمسې پرته په دغه مازیګر مې وو ها سړی د بد قسمتۍ سره مړ شو ها مړ شو بس بیا مې لاس واچو بدماشي ته مې راشه سره بدماشي پکې کوه څو مړي دي کړي یاره مړي خو مې داسې نه دي کړي په الحال خو اراده مې شته او که نه او جی او څه پسې راغلی وایه یاره جی خدای شته دا چرابې را سره میلاو شوه په لاره کې دې د مچ وزر راته وویلې وي موږ سره دي شیشې او خرڅوي نو ما وې ستاسو په ضرورت دا به سر شي او زه پکې چې کوم دی خپلو بچو ته چې کوم دی د پکو د سیګارو ششتم وکړم بس ټیک ده خوښه مې ده دا ټولې شیشې دا پلان چې ته ګورې دا ما لګولی دی 15 لکه او 15,000 روپۍ باندې ډېر ګران دی لګولی یار ماشاءالله ښه ښایسته په ریټ مې لګولی اوس یې ما سره ډېره ګزاره کړې ته راته اوس ریټ ووایه چې په څه ریټ باندې ته خوښوې او پر څه ریټ یې یاره داسې کار دی ته په خدای یقین وکړه چې په ما یې ونه کړي نه کوم دا نازونه داسې پته لګي چې په تا باندې په کور کې څوک یقین نه کوي اوس پنجاب کې دقسې یو پلان خدای شته خو پنجابي نه مې وانهغوستم چې ستا خو په ښه زما دا روپۍ رانه شي د کوس پنجاب یو قصه ته نه راته نه کیسې پرېږده ما ټایم شارټ دی درته ها نو داسې کار دی که نه ملګریه زه وایم که نه چې بهی تاسو ځئ افغانستان ته د چا پیرویه تاسو ځئ افغانستان ته او بهی داسې بېنوازه تاسو نشم لېږلی زه به لازمي خپل مدد تاسو سره کوم نو لحاظه زه به درنه دا شیشې چې کوم دی واخلم خو زما یو شرط دی شرط دا دی که نه چې شیشې به درنه الم په 3.5 لکه روپۍ خیال دی دی وړاس کیا مخکې وایه د مخکې وایه 15 لکه روپو شیشه به ته مانه په 3 لکه روپۍ هلته ټیمې شوې دا بره نه خوله شوي دا بیا هغسې کار نه کوي ټیک شوه 15 ورځې او 15 غنټې وشو چې ما لګوي ښه نو بس دا خیر په لارو کې پرتې را پرتې که را 3.5 لکه روپۍ مشره او شیشه به راله راکوزې بیا به یې راله چې کوم دی په کور کې لګې ټیک شوه دغه خرچه به په تا پسې وي د هغې نه بعد به زه ښه په درناوښ راولم ټرک ته به دې وخېټوم او چای مې به در باندې چې کوم دی وڅکم په هوټل کې خیر د پیسې به چاره ورکړي دا راته ووایه چې په ما 100 روپۍ کېږي چې درکړم دله یاره په تا خو پکې دونه نه راځي په تا پکې 50-60 روپۍ راځي سیوا نه او دا راته ووایه چې نوکري دې خوښه ده که نه یاره نوکرۍ پسې خو لیواله ګرځم لیونی ګرځم خانجي یوه خبره کوم دې له به مړه مه کوه. غټ وکړي سکیل ورله غټ وکړي ټیک ده نوکري کې څو سکیل خوښ دی یاره سکیل باندې څه کوو ځان به پې تلو
نه بس ته افسر یې غټ افسر به ښه افسر به غټه یم. اوده غټه اوده اوده به مې او. لکه یو لوی اژدها سړی لوی به. اژدها. مړه زه هم داسې د بدماشۍ راله پکې سره هر څه به وکړي ها بس ټیک ده که نه زه ما څونه دا ته چې دا وزن بس والی ته شي وایه زیاتې. موږ خلکو له 19 ورکړي 13 شل چې ستاسو خوښ مړه بیا خو راله 50 راکه 50 نه زه بس 50 ګریډ شو 50 کې بس شو مزه ټیک ده. نو څه وکړم کوم ځای ته به دا کاغذونه جمع کړم؟ ما خو تعلیم نشته ګوره. دس جومبک به پکې راکټ لانچر هم ګټلېږي راځه چې پهله دا ټرېننګ وکړو. دا منه ده ښه منه ده. ټریننګ کې به دا ځان سره نه وړي راځئ ټریننګ نو دا شیشه به کله راکوزه کړو. بچې ته څنګه وزګار شي راکړو ښه صحیح پکې درکړم. بالکل به حاجي صاحب دا لس روپۍ پکې وه او نو چې بیا کله زه دا ټرېننګ پوره کړم که نه پوه شوې د هغې نه پس به راشم نو بیا به خپلې شیشه کوزه کړم او وړم دی خو ګاډی به راله تکې ټیک ده. ټریننګ کسان ټول نو وروسته کو دا مخکې کړه والله ماته مخکې غریبۍ سره مخ یم که نه. سپیشل سړی مړه تور مړچه زه بس موږ لاړو ټیک ده. ځکه غاښ کوس پنجاب کې چې شي ما ته وایه دوستان مې ستا حاجي ځکه نه خدای دې سره خلاص کړي چې پنجاب ته ځکه نه راځه مشره بس دا خبره ده وځه ودرېږه ملګریه وایي د هر کاروبار او یو کړی شروع کېدو نه مخکې یو ښه روزګار کې یو ښه کار وکړي. ورېږه دې حاجي صاحب یو لس روپۍ د الله په نامه ورکړم دا ولې صاحب لکه خدای دې خر که دا خیر مار نه دی دا نوکرۍ له راغلي ستړي شوي دي ځکه دلته پراته دي. ښه ټرېننګ کې ډېر ځکه ستړی شوی ملګری ټرېننګ سخت دی که آسان دی؟ تو سره ګورې ګلاب جامن دی ماشاءالله ته به زمونږ بهتر سپینو دونه ګیلاسونه دي ورشه داسې ګورې ما نه به ملکي کیک راغواړي هر څه درته راوړو ورشه راځه بس دې چې ورځو کې اوس پنجاب کې هم ډېر ټرېننګونه کړي مړه الله ماشاءالله د دې ډېر خیال وساتئ ښه دا پرې مېلمه دی خاص مېلمه دی. وای کیک مې ورسېدو په بدر کوم خدای دې تباه او برباد یې کړ نو چې تاسو داسې ساک کړي زه هم ټول ور واچولې وم. دا د موږ دلته نه کته چې ته راتلې هلې نیک راغلو خدای خیر بدمست دی څنګه چې د نوکري خو دې غوښه تویه یاره د ګاډۍ خیریا زما خو خوښه نه شو. ګلاب جامن کې جوړې کمې راغلې یاره چې ګلاب جامن خو داسې خبره ده که نه چې دا ګلاب جامن خدای شته موږ اوس پنجاب کې دا پیسې کولې خو د دې خپلې تمانچې ډېر سخت ارمان رالو دا چې زما دا تمانچه اوس به درې خو پکې مړو بیا یاره یې به بس پرېږده بیا اشتهاري به نوم مې هلته تاڼه کې لګېدلی شیشې ستاسو پیسې والا بس تاسو ځان نه نه بس ځئ پاسې ځئ دا ستاسو کار نه دی ځئ دله دې ورکړي واوړئ زنګېني ورکوي دې سمونه که نه وړاندې څه وکړه څنګه خدای دې خبر ته دې دې تباه نه که خدای سوزکي د چلولو نه وخت کنه پیسې خو څه موجوده نشته او دا چیک واله صرف یو ورځ ټیم راکړي چې روپۍ پکې ورواړي ټیک ده چاري ته ما څه ځې ټول سره لاړ شه او ته په خپله باندې هم لاړ شي تماشا به دې ما سره یاغې پورې ښه جي وکړو چې شو په دغه به کوم څوکیداري به کوم اعتبار به معنی خیال مه کوه اور در باندې نه ډزېږي که نه او یو مړن پې شوی ښه هېڅ خبره نه ما پنځل دس کړي که دا یو کړم دا بند راکړي وعلیکم سلام اوس پنجاب کې مې یو څه خیال پوری کړي سړی مشي خو کې دا پرسنل خبرې دا مونږ چاته نه کوو ګنې بیا دې کمپنۍ ته ورکړم نه کوو